هر زوی کې دا خبره کوو چې دا ښه نه دي شوي. قبایلي سیمې سره ډېر زیاتی و ظلم شوی دی. مونږ که یوه خبره کوو هغه به مونږ یې دلیل په بنیاد کوو. دغو مونږ له سره ونه کړل دی، مونږ نه یې هر څه پکې واخیستل. خوف مخصوصه وي په دې لوکا کې دا مدنیات و جنګلات و روایات و په یوه ایجنډا او په جنډا لاندې مزل کوي. پاټه نه دوی جوړولی چې خدای ویښه نه شي ختمولی. که سار یې پکې چې دا نه وروستو کېږي. موږ پولیټیکل ایجنټ بیا غواړو، اف سی آر بیا غواړو. خو تر اوسه پورې قایم دی او دایم دی او مضبوط دی. خیبر یونین تقریبا د 1987-88 نه روان دی او تر اوسه پورې قایم دی او دایم دی او مضبوط دی. و یوه مضبوطه پارټي چې په وفاقي لیول باندې وي او یو سرمایه‌داره سړی چې عربونه دولت لري خو هغه خیبر یونین نه خوف مخصوصه وي په دې لوکا کې. هغې وجه دا چې خیبر یونین آیین هم لري، ډانچه هم لري او په مضبوطه سطح باندې په یوه ایجنډا او په جنډا لاندې مزل کوي چې هغه منشور هم معلوم دی، هدف یې هم معلوم دی، آیین یې هم معلوم دی او طریقه کار یې هم معلوم دی. خیبر یونین خو په 1987-88 کې په وجود کې دغه له راغلی و چې قبایلي عوامو له سیاسي شعور هم ویر کړي او بیا چې کوم د اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ اختیارات دي چې هغه کې کمای روشي او هغه جدوجهد هغه پوره جدوجهد وشي. دا موجوده تسلسل چې موږ 30-35 سال نه روان دی نو موږ سالانه کول پاس دوه کاله پاس باقاعده موږ یونټ په هر قوم کې منظم جوړوو او ما شونټي چې کوم د هغه په سطح باندې بیا مرکزي کابینه جوړوو او هغه بنیادي مقصد هم دغه وي چې هغه د قبایلو عوامو د حقوقو پر راوج وشات کی هغه کا د الیکشن په لړ کې وي او هغه کا د ایم پی او د ایم ان ای په شکل کې هغه کا چیرمنشپ په شکل کې هغه کا په عوامو کې شعور او واستل وي هغه کا ایجوکیشن وي هغه کا موږ د لوکي پر د روایت او مدنیات او جنګلات د حقوق حاصلول وي هغه د خیبر یونین بنیادي مقاصد دي او هغه صرف دا بنیاد باندې چې موږ نور سیاسي پارټي قبایلي عوامو د حقوقو پر راوج نه وچتای او خیبر یونین د مقصدونو پر خپل سر او مول ورڅ قرباني او هغه وتاول. په دا خوره باندې کلم ظلم شوی وي، جبر شوی وي، خورې یو آواز وي نو خیبر یونین به پکې اجتماعیت له ترجیح ورکوي او په هغه کې به مزل کوي که مشر یا هر څوک وي خو چې خبره یې خورې وي، د جنګلات وي، د معدنیات وي، د زراعت وي، د روایات وي او د ناموس وي خیبر یونین به پکې په کثیر تعداد وي. کشر به یې پکې وي، مشر به یې پکې وي او هغه به نیغ هم لوړ وي تر دا پورې که سار یې هم پکې ځي نو دغې خپلې خاورې نه به دا نه وروستو کېږي. مونږ خیبر یونین خو بس درګاه نور کلا په شون باندې همدغه شونتې مونږ ته الیکشن بورډ جوړ کړو، په هغه کې ډیسیژن بورډ جوړ کړو. هغه ډیسیژن بورډ کې بیا دا کمول وشي چې مونږ لکه صوبایي اسمبلې درې حلقې په خیبر سطح باندې هغې پوره باقاعدګۍ سره مونږ خپل کسان ودرو، قومي اسمبلې پوره سړی ودرو. هغه مونږ دغه نارایي دا مدنیات و جنګلات و روایات و زراعت دا یې مونږ نارایي و دا یې مونږ دو ځل دا ایروداد چې چونکې قبایلي سیمې سره ډېر زیاتی و ظلم شوی دی. مونږ د خوره بیا نومارو مونږ د وطن د بیا آیین دی او مقصد پکې دا دی چې مونږ سره نظام په شکل کې انتهایي زیاتی شوی دی نو مونږ د تمامې سیاسي پارټۍ د الیکشن نه پاس په دا صوبایي اسمبلې کې او په قومي کې به دا باندې متوجه کېدل غواړو چې قبایلي عوام بالکل بېیار او مددګار پروت دي نو لهذا دغه دپاره په دا آیین کې هم ترامیم وشي او دغو نه چې کوم حقوق وړي شوي دي هغه حقوق د دوباره ورکړی شي. صلا چې دغو مونږ له سره ونه کړل دی مونږ نه یې هر څه پکې واخیستل. مونږ چې کوم هغه سپیشلیټي وایي مونږ د عوامو هغه که سټوډنټس وایي که کاروبار وایي که ټیکسیز وایي که کارخانې وایي که ورسره نور شیونه وایي ټول د مونږ نه واپس واخیستل. مونږ لا یې واپسې په هېڅ شی ونه کړل نو مونږ ځکه دا غواړو چې مونږ ان اف سی ایوارډ خپل غواړو، مونږ چې کوم دی د ډیمونو رایلټي غواړو، مونږ دا رادوري دی دغه 2-3 لیارو غواړو، مونږ د ابیانې خپل حقوق غواړو نو لهذا مونږ دا ویایو چې هغه دغه خود سره ونه کړل چې مونږ نه یې هر څه یوړل دغو حقوقو پوره بیا مونږ ته مونږ جدوجهد په دا خوره به د خیبر یونین د وخت کالج وي، سکول به وي که هغه میډل وي که پرایمري وي او که های وي د تیرو غوندې خوره چې ډېره لرې سنټر نه پرته نو په دا کې به د خیبر یونین سکول وي، های میډل به وي، پرایمري به وي او هیلث سنټر به وي
په بوړا ډیویژن خو ساراک و ټویل ډګویل انفراسترکچر په بازور کې دا به ټول شیونه وي نو مونږ که یوه خبره کوو هغه به مونږ دلیل په بنیاد کوو ویژن په بنیاد به کوو و صرف به لفظي جمع خرچ نه وي که چیرې مونږ چا کوېشچن وکړو چا کور دې چېرته کړی نو مونږ به ټیک ټاک ورته وایو چې په دغه ځای کې هم کړی دی دا رایې اسټیمیټ دی او په دا سن کې شوی دی و دومره خلکو له ترې فایده ده اگر چې مونږ که بویلي یو هغه تر باندې مولا هغه خپل فنډونه هغه خپل وسایل هم نه میلویږي خو بیا هم دغې ویرونې خاورې له مونږ را رسولي هغې بنیادي وجه دا چې دا خاوره یې مونږ دو دغې سره مونږ مینه کوو محبت ورسره کوو وایي مونږ په دا کې پیدایش هم دی او په دا کې مونږ مرګ هم دی پاټه انضمام په حوالې سره خو موږ ډېر بنیادي مخالفین یو دغه خبرې موږ دا غواړو چې چونکې د آیین خیلو پرځیره کړي رو هغه د موږ سره اوس هغه تعداد نشته چې په قومي اسمبلې کې موږ هغه شی واپس کړو لهذا دولت ته په دا باندې نظر واچوي چې غیر آییني طور باندې دا کور شوی چې یو خو د موږ پنځمه اکایي ورکړه شوې رو دا په آیین کې رو په آرټیکل 247 کې چې پنځمه یا څلورمه اکایي به نه کمایي زیاتولی شي لکه یې پاټه نه دوې جوړولی شي خو دا یوه ښه نشي ختمولی نو لهذا موږ هغه خپله سپیشلیټي چې کوم دی پاټه رو ادو بورا کول غواړو نور اصلاحات غواړو موږ انضمام نه منظور و اصلاحات منظور خیبرونه دا نظریه رو صرف دا نه رو چې موږ پولیټیکل ایجنټ بیا غواړو یا اف سی آر بیا غواړو موږ صرف اور صرف د عوامي هغه حقوق غواړو چې هغه د نورو انسانانو په پاکستان کې دا چې مونږ کم تنظیمي یونټ هوای کمبرخیلو مونږ په آیین کې 25 رکنی کابینه هم شته 20 هم شته 16 هم شته خو کم از کم 15 نه به کمه نه وي نو دا یو په آیین تناظر کې چې کوم اجازات و په تسلسل کې کابینې خلک برداري وشوه مشرونو له پکې وډونه ویل شول انټرنیشنل کم کیلاریون وو په نیشنل سطح یې ګیمونه کړي وو لوبې ګټلې وې هغو حوصله افزایي وشوه او باقي چې مونږ کومه خبره رو د نوجوان کل سره مونږ دا شریکه کړه چې معدنیات یې مونږ دي جنګلات یې مونږ دي زراعت یې مونږ دي و هغه روایات چې آبادونه زه دغه ملک داسې حصه نه وم لکه اوس یې څنګه په جبر ظلم کړم خو په دغو روایاتو کې په موقع نه غادور و په دغو روایاتو لاندې مو تحفظ و په موقع کرایمز کم و و دا په دغو روایاتو کې د خلک ژوندي و و ترقی یې کوله خو یکدم په بیروني شورو باندې په بیروني ایجنډو باندې دا پارټۍ یو شوې او بغیر به مشورې بغیر به هومورکه بغیر به ساله او به ریفرنډم یې ضم کړو چې هغې په بنیاد په مونږ کې هغه شیونه مونږ له په دا انضمام کې نه میلوږي چې مونږ ورڅخه حقونه دي وایي مونږ کې چې کوم وسایل دي دا دو تروړي و دا یې مونږ نه اخلي و دا دو په خپلو بچو په دغو بنګلو لګوي و اساسې پرې بړووي وایي مونږ چې کوم حقوق دي هغه موږ له نه راکوي نو په دا بنیاد هم مونږ ډېر په تشویش کې یو چې مونږ خپل اختیار لوړو و هغو پاورفول خلکو اختیار راغلو په دا خاوره چې ځنګل هم د شپې وړي په معدنیات یې هم لوستی روایات یې تس نس کړل حقوق هسې نشته نو مونږ له ډېر تکلیف جوړ شوی او په دې بنیاد دا مونږ هر ځای کې دا خبره کوو چې دا ښه نه دي شوي دا مونږ کنډیم کوو او کوشش دی چې مونږ نه پوښتنه وشي چې مونږ له سهولیات وشي و الیکشن چې روشي نو خیبر یونین به انشاءالله مخکې هم و کله یم چې بالغ رای دهی ملود و خیبر یونین اخیستی رو یه نردیلی چې ته مو حلقه تشه نه رو پریخي نو که دا پیکې درې حل کیري و که یې نه یوه حل کارو نو انشاءالله خیبر یونین کندیډیټ پې ښه ټف مقابله کوي امید لرو چې خلک پې موږ سپورټ وکړي